پکسلیب کورس پارت 12 د پکسلیب د کورس 12مه ویډیو دا یعنی وروستی ویډیو دا. په دې ویډیو کې تاسو ته دغسې تصویر ډیزاین کوم تصویر چې تاسو په دې سکرین باندې ګورئ، دغسې په تصویر باندې چې تاسو هغه شاعري پورټرې چې کوم ورته وایي، دغه لیکنې چې کوم په تصویرانو باندې کېږي، هغه ایډیټنګ چې کوم کېږي، دغه چې کوم تاسو ته په تصویر کې ښکاري دغسې به تاسو ته تصویر زه نن په پکسلیب کې جوړوم. ډیر داسې تصویران به تاسو لیدلي په فیسبوک کې، په فرض که په انسټاګرام کې، په نور ځایونو کې به تاسو داسې ډیر تصویران لیدلي په عکسونو باندې شعر شاعریان لیکل شوي. نو دغه به مونږ څنګه جوړو، دغه به مونږ په دغه ویډیو کې دغسې ډیزایننګ تاسو ته درښیو. دغه تصویر به مونږ اوس په دې پکسلیب کې هم دغسې تصویر جوړو. نو ګور دې لپاره به تاسو خپل موبایل کې پکسلیب کولاو کړئ. د څنګه هم کولاو کړو دې کې به تاسو تصویر راواخلئ. ګوره چې څنګه هم تصویر راواخ، دا به اوکې کوئ، صحیح ده. اوس به تاسو په دې باندې کلیک کوئ، دلته به یو شیپ راواخلئ. ګورئ دا به تاسو ټول دغسې پټ کوئ په دې باندې. چې څنګه هم پټ کړو، ګورئ دغه لاندې ځای کې به تاسو اول تور کلر دې ته ورکوئ. څنګه هم ورکړو دغه اپشن به تاسو له شاته ویسئ، دغسې ستاسو تصویر به داسې خړ ډوله شانتې شي. بیا به تاسو اوکې کوئ، دا بیا به تاسو دا لاک کوئ، دا پر لاندې دین لاندې چې کوم هغه دا به تاسو لاک کوئ. په ټکس باندې به کلیک کوئ، دې ځای کې به تاسو یو شعر دې ځای کې ولیکئ. ګورئ چې څنګه تاسو ولیکو، نو دا به تاسو بیا دې ته کلر ورکئ. صحیح ده، دغه کلر زه ورکوم، یو بارډر به دې له ورکئ سپین کلر کې. راوسئ ټکس ته، په ټکس کې به تاسو یو ښکلی ټکس انتخاب کړئ، سلیکټ کړئ، دا به راواخلئ، دې ځای کې به تاسو کېږدئ. صحیح ده، که لاندې تاسو دې ته کوم بیکګراوند بارډر ورکول غواړئ، نو دا هم ورکړئ. لږ دا اوږد کړئ، دې ځای کې لږ دا برابر کړئ، داسې بیا داسې برابر کړئ. صحیح ده، چې دا تاسو څنګه ولیکو، نو به دې ته کلر زیړ کلر ورکړم، دا کلر نه ښکاري دې ځای کې. دې نه به تاسو بیا یو کاپي راواخلئ، دویم بیت به تاسو دلته ولیکئ. څنګه هم دا ولیکو، دا به تاسو بیا دې لاندې ځای کې دا برابر کړئ. چې څنګه هم دا برابر کړو، نو ګورئ بعضې بیا به ورته خط د تصویر غاړې غاړې ته تاسو یو بارډر ورکئ. صحیح ده، په دې شیپ باندې به تاسو کلیک کړئ. ګورئ دغه اندازه کې مونږ بارډر ورکوو دته. ګورئ دا لیکه ټول شاته بوځئ، دغه به تاسو 2 درجې ته راولئ. بیا به تاسو په دې سپین هغه باندې کلیک کړئ. نو ګورئ تصویر باندې دلته دغسې به دې ځای کې ورله بارډر ورکئ. بیا به دا تاسو دواړه خط هم لاک کړئ، دا هم لاک کړئ، دا ټول به تاسو لاک کړئ. نو ګورئ تاسو دې ځای کې سټیکر هم ایښودی شي. بعضې خلک شعر و شاعرۍ لپاره یو نوم لیکي، بیا هلته فیسبوک فرض که بعضې لکه د فیسبوک تصویر دلته ږدي که نه فیسبوک. نو ګورئ دا هلته زه ږدمه، دلته بیا تاسو ولیکئ فرض که ډیزاین شهزاده. صحیح ده، ګورئ مطلب ډیزایننګ چې کوم دی شهزاده کړی. صحیح ده، دلته به تاسو ولیکئ شهزاده فرض که بیا چې کوم نوم تاسو لیکئ ستاسو خپله خوښه. داسې مثال لپاره ما هلته دا ولیکو. صحیح ده، دلته بیا کلر ورکوم، سټروک چې مې څنګه ورکړو. صحیح ده، دې کې ورته یو لیټر خط ورله لیکمه. فرض که دغه خط زه رالم، دا ښکلی خط دی. صحیح ده، دغه به زه راولم، دا به دلته ولیکم. دا څنګه برابر کړئ، ګورئ تاسو دلته دا لیکنه کولی شئ. بیا تاسو ګورئ چې په دې سټیکر باندې کلیک کړئ، په دې شیپ باندې چې تاسو کلیک کړئ، ګورئ دلته تاسو دلته دغه رڼا هم ورته دې ځای کې ایښودی شئ هسې شو لپاره. صحیح ده، دا به تاسو دلته کېږدئ. ګورئ په دغه طریقې سره تاسو خپل د تصویر ډیزایننګ کولی شئ، شعر و شاعري پرې لیکلی شئ. نو دا وه نننۍ ویډیو. امید لرم چې په ویډیو پوه شوي یاستئ. وروستی برخه د پکسلیب د کورس وله. نور ایډیټنګ تاسو په پکسلیب کې پخپله هم کولی شئ، ځکه چې تاسو پیلني اقدامات، پیلني هغه کوم اپشنې چې بیا تاسو ته ما وښودلې، په دغه اپشنو له لارې نور هر کار که تاسو په ویډیو کې لیکل کوئ، د ټکس له لارې به لیکئ. که تاسو کوم سټیکر راوړئ، نو د امپورټ په ذریعې سره به د ګیلرۍ نه یو شی راخلئ. که تاسو شیپ وغیره نور څه ورکول غواړئ، نو ټول ګورئ دې ځای نه کېږي. ډیزاین ته ګورئ، هماغه ډیزاین بیا تاسو پخپله هم جوړولی شئ. صحیح ده، نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې او دا کورس زموږ پای ته ورسېد. نو ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ او کورس درسره تعقیب کړئ. تر اخره وګورئ تر څو مکمل په پکسلیب باندې پوه شئ. تر بیا چې د بلې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم.
تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.